وطن کې چې موږ اوسېږو پنجاب د پنجاب استعماري قوتونه او د پنجاب پوځ دې دا واوري دا دې واضح واوري چې خپل اساسي سمبال کا ما چې لکه چې ما خبره وکړه دلته سکندر راغلی دی سکندر د یونان راغلی دی دا غاړو کې دلته خاورې شوي دي دلته عرب راغلي دي دا عربو مقبرې دلته جوړې شوي دي دلته د منګولیا د چنګیز خان هډو کې ښکارې دغه شوي دي خاورې شوي دي دلته د پارس د ایرانیانو هډو کې خاورې شوي دي دلته د انګریزانو هډو کې خاورې شوي دي د پنجاب جرنیل صاحب که عقل دې ونه کو عقل دې ونه کو سړیتوب دې ونه کو دلته به ستا هډو کې خاورې شي ځان په دې باندې پوه کړه کورونو ته کاڼي ویشتی کېږي بیا یوه خبره بله کوم عزیزانو په ځینو کلو کې د خلکو کورونه د شپې ټکول کېږي کاڼي ورته ویشتل کېږي وروره که طالب وایي زه نه یم بل ورځ یې ویلي پوځي ته به وایو چې که پوځي ته یې ته به نه ځې خو خلکو ته دا وایو چې د چا دروازه یې وټکوله په دې تندي باندې ولې په دې تندي بل څه کار سره مه کوئ په دې تندي ولئ که چا ته لاس واچاو موږ به ټول حاضر یو سره که به نه یو حاضر ټول به حاضر یو وروره دا وطن د دې نه دی چې ته موږ په ټک ټک باندې ویری موږ په ټک ټک نه یریږو موږ په دې هم پوهېږو چې غل څوک دی هغه اجمل صاحب پخوا به وي وی مه وایه للو وړوکی نه یم او مور نه یې میری په مطلب دې ښه پوهېږم موږ خپل غل پېژنو چې زموږ غل څوک دی عزیزانو جرات به کوو همت به کوو یوه خبره دغه زموږ وروڼه دي خیر دی یو بده خبره ورته نه کوم خو دا چا ته چې د بتو خطونه راځي وروره په خپل چم ګاونډ کې به وایي خپل کلي کې به دا خبره کوئ چې ما له بته راغلې ده که نه سوات قومي جرګه خبره وایي یو پیسه بته به چاله نه ورکوئ او که یې ورکړه که کم پښتون به بته ورکړه هغه به ډېر غټ بې غیرته به پښتون نه نو عزیزانو دا ممبرانو او وزیرانو ته دا وایم چې یریږئ مه دا دونه خلک مړي تاسو د دې نه ښه نه یئ واپس راشئ خپل ملک ته زموږ وروڼه یې زموږ سره ودرېږئ دا الیکشن په وخت کې ستا د قیمتي ووټ حقدار یم چې یو ډز راشي بیا ورکې مه ورکېږه مه ورکېږه نو عزیزانو یو خبره بله ده یو قانون یې جوړ کړی دی یو 2 کاله مخکې د دهشتګردو په حق کې قانون جوړ کړلی ایکشن ان ایډ اینډ سیول پاور د کې چې دی ورونو دا یو داسې دغه دی چې دا داسې قانون دی چې شیرشاه قد ته وایي چې تا دهشتګردي نه ده کړې تا بد کار نه دی کړی خو ستا په اراده کې کېدای شي ته اراده وکړې چې ته دهشتګرد شې لهذا جیل ته دې اچو دا قانون د قانون په نامه داغ دی دا موږ نه منو نور سیلابونه هم راغلي دي په هغې کې خلک مړه دي زموږ ټول سوات تباه شوی دی بله ورځ د وزیر اعظم صاحب وکړه د جرنیل صاحب بیان راغی وی خیبر پښتونخوا چې کوم دی دا جزوي طور خرابه ده سیند ډېر خراب دی یا ته خدای دې په سترګو ړوند کا په سترګو تړون چې په سیند کې خو اوبه جمع شوي دي که دا ډنډ ختم شو کور به ښکاره معلومي پټي کې به بیا غنم وکري ښه غنم به وکړي ولا ځکه زموږ ټول لږ او ډېرانونه یې وړلي سوات کې خو دا حل دی وزیر اعظم صاحب په سوات کې خو دا حل دی چې د چا کور وړلی د هغه د کور د جوړولو ځای نشته ته په دې ولې نه پوهېږې موږ دا غواړو چې وروره په دغه په د سیلاب په نامه چې کمې پیسې راغلي دي په دې کې به پښتونخوا وطن ته خپله پوره برخه ورکې خامخا به یې ورکې په دا چل ول باندې چې ته سیندیا وایي زه پاکستان نه منم دی وایي پیسې به درکړم آیا موږ په دې خراب یو چې موږ وایي پاکستان منو
او که په دې ته پیسې ورکې او په دې ته خلک بیا دغه کې بیا به موږ خیر دی هم دا ووایو خو که موږ ووایو بیا مو واپس نشي رضا کولی چې یو ځلې هله چا شعر دی وایي ننګیالي چې یو ځل مخکې په یو لوري بیا دا نه ګوري ګویا دی که ګړنګ موږ که یو ځل مخ کړه بیا هم نشي راګرځولی واسې دا دي یو دا د سوات دا میټرک بوټ چې کوم دی زموږ د بچو ده دا د دې ځینه وړي پېښور ته موږ دا جرګه دا جلسه دا مطالبه کوو چې دا به نه وړي دا ټیک ده دا خبره